وفا نه کوي د دې زمانې یار په جولې کې لویوي بچې د مار. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. موجود یم په مصری بانډه کې. دلته کې را سره نن د خپل کلي مصری باندې ډېر نامتو شاعران په څنګ کې ناست دي. دې سر ته ما سره وکالت خان استاد موجود دی او د بل سر ته ما سره مسافر شاه بانډیوال چې لوی واړی پیژني. دې سره مخکې مونږ پروګرامونه کړي دي، خو نن اچانک دې سره ناستې را جوړ شو. کوشش به کوم چې د دې شعرونه تاسو سره شریک کړم. نو شروع به د مسافر شاه بانډیوال نه وکړو. استاد جي څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ تاسو دواګانې تر اوسه پورې خو ژوندي او پته نه لګي. اوس نور تاسو خیر دي؟ خیر دی، شکر دی. کتونکي په انتظار دي، څه به را سره شریک کول غواړئ؟ سره اول یو رباعي ووایم. وفا نه کوي د دې زمانې یار په جولې کې لویوي بچې د مار. چرې ټک به د ځګر په د پاسه درکي په دشمن باندې د دوست مکړه اعتبار. که ماشوم اشنا د زړه په غوښو لویږي د شربت په ځای به درکي درته زار. بانډیواله که په عشق کې مزې غواړې د منصور غوندې یو ځل به شې په دار. نو اخته شومه په غم د سترګو مې ځینم وتلي مې د غشي د بدن تیرو بیر غوسیږي مې ضمیر. اخته شومه په غم د سترګو مې ځینم وتلي مې د غشي د بدن تیرو بیر غوسیږي مې ضمیر. په عشق کې جړېده شته په دار باندې خط شته ځنګل کې اوسېده نو مجنون تکړو لیلا زنګې قلم اخته شومه په غم. نو په عشق کې تومتي شوم په اور باندې ستی شوم دلبره سودایي شوم ګزار مې دی خوړلی په زړګي باندې د بم د سترګو مې ځینم. نو د دې زمانې یار او خدای ته خامار پیونه کې اعتبار. نو تړلي مې لاسونه بلتانه دي په زنځیر غوسیږي مې ضمیر. اخته شومه په غم د سترګو مې ځینم وتلي مې د غشي د بدنه تیرو بیر غوسیږي مې ضمیر. نو ستړی شوم جانانا په ژوند شوم ستومانه. نو ستړی شوم جانانا په ژوند شوم ستومانه. خبر نشوم د ځانه نو غشي مې خوړلي په زړګي د ماتم اخته شومه په غم. نو غشي مې خوړلی په زړګي باندې د ماتم اخته شومه په غم. په مینه کې مجنون یم په جیل کې د بېلتون یم او سوی اندرون یم. نو وای بانډیوال چې زه خفه یم د تقدیر غوسیږي مې ضمیر. ډېر ښه، ډېر ښکلی. مینوالو دا مسافر شاه بانډیوال د ښکلي شاعرۍ نه پس اوس د وکالت خان استاد نه به ښکلي ښکلي شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو. استاد جي څنګه یې؟ خیر دی جی، الحمدلله. تاسو خیر وخت سات ښه دی؟ خیر دی، شکر دی. کتونکي په انتظار دي، څه به را سره شریک کول غواړئ؟ د صبح صبح ناسبه وو مونږ خو دا شعرونه مېرونه پرېښي دي، خو بهرحال تاسو اوس راګیر کړي نو اوس څه ناسه چې څه زاړه ماړه وي هغه به وراوه، نوي خو نه شو ویلی. نو دې خوا خو ټیم هم داسې باریک غوندې دی، ترنم کې به نه وو دغسې به وو، ځکه چې دغه خبره ده که نه بانګونو مانګونو ټیم هم دی، ښه خبره نه ده. نو زما اول دا یو رباعي ده. اول سلام په ټول محفل د زما، اول سلام په ټول محفل د زما، خو زړه په مینه کې جلبل د زما. نور د ښایست پې درته څه وایمه، نور د ښایست پې درته څه وایمه، اوسن د یار ښه مکمل د زما. او نور د ښایست پې درته څه وایمه، اوسن د یار ښه مکمل د زما. زه وکالت په درته څه ووایمه، زه وکالت په درته څه وایمه، ډېر خوار قسمت د ازل د زما. تاسو بله رباعي به ته ووایم. اولو ګوره سړي ته کوزه او پاسه، اولو ګوره سړي ته کوزه او پاسه، پس ته هغې ورسره شروع که باسه. چې په غم باندې د کوم سړی خفه شو سمدستي بیا ورکوه د دوستۍ لاسه.
او خدای به دې خبرو ډیر زیات راضي کیږي د مؤمن سره چې خو کې اخلاص او څه وخت پس ته خواته راغله وکالته او راشه نن په د زړه وباسه بړاسه د وخت مناسب یو نن نه کال یو نیم مخکې ما یو شعر لیکلی دی نو زه د هغې کوشش کوم چې هغه زما ذهن ته راشي نو زه تاسو ته نشر کوم بعضې ناپوهه وي چې صرف ورته ځان ښکارېږي بعضې ناپوهه وي چې صرف ورته ځان ښکارېږي والله که بل یو د سړي زوی ورته ځوان ښکارېږي که سلو خانې وي په بډه هېڅ پروا پې نه وي که سلو خانې وي په بډه هېڅ پروا پې نه وي غریب که سم کارونه کوي دا وتروان ښکارېږي او ګیره بې بډې ته رسولي د سیکانو په شان ګیره بې بډې ته رسولي د سیکانو په شان والله که دې خبیث کې نښې د ایمان ښکارېږي او چې څو قدمه د مصري بانډې نه مخکې لاړ شي بیا په مالت کې د ادګاه وکالت خان ښکارېږي ډېر ښه ډېر ښکلې ډېره مننه کوم د مسافر شاه بانډیوال صاحب او د وکالت خان استاد چې موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو مینوالو دا ټایم لږ ډېر مختصر و ناوخته کېدو دا پروګرام لږ ګډوډ ریکارډ شو یقینا ستاسو به لږ شان خوښ شوي وي په دې سره موږ ته راکړئ اجازت ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان